ټولو ډېره مننه کوم سراج صاحب ته د هغه په کتابونو باندې مبارکي هم وایم څه شعرونه ویم چې که د ځمکې د اسمان په شان ترنګ وي بیا جانان خو به زما په شان بدرنګ وي که د ځمکې د اسمان په شان ترنګ وي بیا جانان خو به زما په شان بدرنګ وي پښتانه دې په کلار چرته پرې نه ښود په جنت کې به خو تا سره په جنګ وي پښتانه دې په کلار چرته پرې نه ښود په جنت کې به خو تا سره په جنګ وي د غیرت جنډه به ودرم ستا په پوله که دا څو یاران زما سره تر څنګ وي د غیرت جنډه به ودرم ستا په پوله که دا څو یاران زما سره تر څنګ وي او بیا زما پوښتنه مه کوو زه به نه یم یو سړی به غورځېدلی د ګړنګ وي بیا زما پوښتنه مه کوو زه به نه یم یو سړی به غورځېدلی د ګړنګ وي زما او ستا یاري به څنګ کېږي جانانه چې ته باچا وې او محبوب درته ملنګ وي نور یو څو شعرونه ویم چې زه دې مړ شم خو چې سترګې توره وي سالار صاحب زه دې مړ شم خو چې سترګې توره وي بعضې خلک په کتو خلک رندوي داسې ډېر شته دی چې امن خوروي داسې ډېر شته چې جنګونه جوړوي داسې اشفاق وایي داسې ډېر شته دی چې امن خوروي داسې ډېر شته چې جنګونه جوړوي زما داغ دی د لمنې اول پاک کړي بیا د خیر د خپل خالونه ورانوي زما داغ دی د لمنې اول پاک کړي بیا د خیر د خپل خالونه ورانوي د یقین لارې سمې کړي خپل ځان ته ما محبوب ته د بیا لارې سموي د حسن د سپرلو نه مې رنګونه راپټ کړي د حسن د سپرلو نه مې رنګونه راپټ کړي ما هم د کوی قاب نه بلا زړونه راپټ کړي د حسن د سپرلو نه مې رنګونه راپټ کړي ما هم د کوی قاب نه بلا زړونه راپټ کړي بس نور د خوددارۍ په برید ودرېږم جانانه د زغم نه مې د خپل زړه له میخونه راپټ کړي بس نور د خوددارۍ په برید ودرېږم جانانه د زغم نه مې د خپل زړه له میخونه راپټ کړي او غربت په ما سبق په داسې طرز پوره کړی چې دې له مې د بل نه کتابونه راپټ کړي څو شعرونه نور چې بیا نه ویم زر زر چې ما که ځان وخوړو خو ژوند له مې امکان پیدا کو ما که ځان وخوړو خو ژوند نه مې امکان پیدا کو ولې ونیا ما چې ستا غوندې جانان پیدا کو ما که ځان وخوړو خو ژوند نه مې امکان پیدا کو ولې ونیا ما چې ستا غوندې جانان پیدا کو او اول خپل ځان دی بیا جهان دی دا خو منې که نه ورک ځان پیدا که داسې شوه چې تا جهان پیدا که اول خپل ځان دی بیا جهان دی دا خو منې که نه ورک ځان پیدا که داسې شوه چې دا جهان پیدا کو یاره قسم دی چې په یو دوه کې حیرانه شمه چې ته یو ګل او که نه ګلې ستا په شان پیدا کړي یاره قسم دی چې په یو دوه کې حیرانه شمه چې ته یې ګل او که نه ګلې ستا په شان پیدا کو دغه تورمخي او سورمخي به دې نه جړوي خو غنمرنګه که په ځان کې د ایمان پیدا کو دغه تورمخي او سورمخي به دې نه جړوي خو غنمرنګه که په ځان کې د ایمان پیدا کو د ګران غزل دی د دې دور ترجمان اعظمه خیرات په وکمه کو خدای چرې بل ګران پیدا کو یو څو شعرونه دي یو ملګري فرمایش دی چې که نه راځي جانانه خو انکار به تې جوړېږي که نه راځي جانانه خو انکار به تې جوړېږي دا زړه به مې خوږېږي نو ازار به تې جوړېږي په دې دور کې څوک هم صادق نشته دا مې واوره که ډېر وي بې ضرره خو خامار به تې جوړېږي په دې دور کې څوک هم صادق نشته دا مې واوره که ډېر وي بې ضرره خو خامار به تې جوړېږي او سړی چې هوښیارېږي په ټکرو هوښیارېږي دا چا وي چې بادام خوري نو هوښیار به تې جوړېږي سړی چې هوښیارېږي په ټکرو هوښیارېږي دا چا وي چې بادام خوري نو هوښیار به تې جوړېږي دا ستا لیونی داسې ستا له دره نه صبرېږي
ملنګ به دې جوړیږي یا ټوکمار به دې جوړیږي. ډېره زیاته